د ازادۍ د سلمې کلیزې په نوم د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د ملي پیوستون پروګرام له لارې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو رسولو 11 بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیکا ولایت د ولسي تړون پروګرام ولایتي مسؤل محمد شفیق شپون په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل په دې پروژو کې 15 د پاکو اوبو رسولو ذخیرې او 6 ژورې څاګانې شاملې دي چې نن ورځ یې د هیواد د خپلواکۍ سلمې کلیزې د بیرته ګټلو په نوم ګټې اخیستنې ته وسپارلې. هغه زیاته کړه چې دغه پروژې د ملي پیوستون پر 9 میلیونه او د سیمې خلکو پر 980,000 افغانیو مالي لګښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. شپون همدارنګه زیاته کړه چې د دې پروژو څخه به 1350 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. چې د دې ټولو بودیجه چې نن ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي 9 میلیونه 80,000 افغانۍ دي چې د دغه کې تقریبا 980,000 افغانۍ د ولس ونډه ده چې مجموع کې 10 میلیونه د دغه ټوله بودیجه راځي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس انجینیر مومن په دې اړه وویل چې دوی په ټوله ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته ژمن دي. هغه زیاته کړه چې د دې ولایت په ټوله ولسوالیو کې ولس له دوی سره د پروژو په پلي کولو کې پوره همکاري کوي او تر اوسه یې هیڅ یوه پروژه هم له ځنډ او خنډ سره نه ده مخ شوې. مرکز په شمال په 19 ولسوالیو کې ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا د پکتیکا په ولایت کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا چې دا قدم اخیستل شوی کوم کارمندان په دې برنامه کې په ټولو برنامو کې کار کوي. مرستیال والي شیربادشاه اورګوني وویل چې دغه پروژې د هیواد سلمې کلیزې د بیا اخیستو په ویاړ په یحیی خیل ولسوالۍ کې پلي شوې دي. نوموړي وویل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو قربانیو په ورکولو سره په نوموړې ولسوالۍ کې د بیا رغونې هر ډول کارونو ته زمینه برابره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې د دولت شته امکانات به په یاده ولسوالۍ کې په کار اچوي او د بیا رغونې ترڅنګ به د پوهنې، روغتیا او په نورو برخو کې کارونه کوي. ډېرو مادي امکاناتو ته پیسو ته ضرورت دی تر څو د ټولنې هغه ضرورتونه چې دوی لري ورباندې پوره شي، هغه شان ورته جوړ شي. خو بیا هم لله الحمد تاسو باید شکر وباسئ چې د خپل بچیانو لپاره، د خپل ورونو لپاره، د خپل کورنۍ لپاره قرباني ورکړی. د یحیی خیل قومي مشرانو زرخان، حاجي عبدالباقي او افسر خان په خبرو کې وویل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي پخوا تر دې له ګڼو ستونزو سره مخ وو او پاکو اوبو ته به یې لاسرسی نه لرل، خو اوس یې دغه ستونزه حل شوې ده. هغوی زیاته کړه چې ورځ تر بلې د اوبو سطحه لاندې روانه ده او ډیری خلک د لمریزې برېښنا پر مټ له ژورو څاګانو اوبه راکاږي او خپلې ځمکې ورباندې خړوبوي، خو د دې چارې له امله اوبه ورځ تر بلې کته ځي چې له امله یې خلک ان د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. په دغه کلیو کې داسې غریبان اوسي چې د څښاک اوبه نه لري او له ډېره لرې جا له نورو کلیو له نورو کورو چې دوی په بالټیو کې د کور ضرورت پوره کوي. موږ د حکومت د دولت په څنګ کې ولاړ یو او دوی د موږ سره په ټولو کارو کې مرسته روان وکړي. یو کور کې به اوبه وي 10 پوره، یو بل کور کې به اوبه وي ډېر په برغوانو کې به راوړي، په هغه کې به راوړي، ډېر مصیبت کې ورسره. اوس کوم دا شی سوس ډېر خلکو مقصد او ضرورت پیدا پس. د یادونې وړ دی چې دغه پروژې د هیواد د خپلواکۍ د اخیستو د سلمې کلیزې په ویاړ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.